الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صفوة رسله وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. عزتمند حاضرین او اوریدونکو، الله جل جلاله خپل مبارک کتاب کې دغه آیاتونو مبارکو کې چې کوم تلاوت شو، دوه قسمه خلک ذکر کړي دي. یو هغه خلک چې هغوی د خپل نفس پیروي کوي، خپل خواهشات د زړه او د نفس د هغې د پوره کولو کوشش کوي، جایز او ناجیز یې نه ګوري. او څه هغه خلک چې هغوی د الله تعالی د حکمونو اتباع کوي، پیغمبري تعلیمات هغې ته نظر کوي. دا دواړه خلک الله تعالی ذکر کړي دي. اوس که چاته څوک وایي چې دې آیاتونو کې د جنتیانو بیان دی او د دوزخیانو بیان دی، او ته پکې خپل ځان وګوره چې ته د جنتیانو په فهرست کې او که د دوزخیانو په فهرست کې. نو دا د الله تعالی کلام دی، د قرآن شریف آیاتونه دي. په دې کې خو د غلطۍ او د خطا امکان هم نشته دی. که چېرته یو کس وایي چې ما خوب لیدلی دی او فهرستونه راته میلاو دي د جنتیانو او د دوزخیانو هم، هغې پسې به خلک کوشش کوي چې هلکه وګوره چې زما هغه نوم په جنتیانو کې دی او که په دوزخیانو کې، ځکه تا ته فهرستونه میلاو دي، لیستونه در سره دي، خوب دې لیدلی دی. سره د دې چې هغه خوب کې ډېر احتمالات او امکانات وي، کیدای شي دا خوب صحیح نه وي، دا په هغه خپلو شرطونو باندې برابر ني، یا د دې خوب چې دی کوم تعبیر کوي هغه تعبیر صحیح ني، بله معنی وي. خو د هغه هر څه باوجود خلکو یاره خوب یې لیدلی دی او د جنتیانو او د دوزخیانو فهرستونه ورته میلاو شوي دي. نو مونږ ګورو چې په کم فهرست کې یو، هغې ته هم څه ناڅه اهمیت خلک ورکوي. او دا خو د رب العالمین کلام دی، په دې کې خو د خطا او د غلطۍ اړو څه امکان نشته دی. دې کې الله تعالی دواړه کسان بیان کړي دي، دوزخیان هم ښودلي دي او جنتیان هم. اوس که یو سړی غواړي چې زه خپل نوم خپل ځان معلومومه چې دا په کم فهرست کې دی، نو هغه معلومولی شي، ځکه الله تعالی دا نقشه داسې واضحه بیان کړې ده چې په دغه آینه کې انسان خپل ځان کتی شي، چې هغه د دوزخیانو چې کوم بیان الله تعالی فرمایلی دی هغه هم واضحه دی، او د جنتیانو هغه بیان هم واضحه دی. او قرآن شریف هم د دغې دپاره الله تعالی را لېږلی دی چې دا خلک د دې د تعلیماتو سره ځان برابر کړي. او دغه آیاتونه چې د دوزخي بیان هم پکې شته او د جنتي بیان هم پکې شته، نو علامات یې څه دي؟
څنګه به څوک پیژني چې دا دوزخي دی او دا جنتی دی؟ نو په دې باندې خپله انسان دنیا کې حکم نشي کولی هغه د جنتی روان دی او دغه د دوزخي روان دی. نه داسې نه ده، اسې نه ده. هغه کس هغه اعمال موجوده د هغه عقیده هغه وي په ظاهره باندې د دوزخیانو، خو هغه لږ ساعت پس توبه وباسي، خپل کفر پرېږدي، هغه فسق او فجور پرېږدي او د الله تعالی د حکمونو هغه زندگی د منلو هغه اختیار کی، نو ستا هغه حکم خو غلط بیا ثابت شو. نو په چا باندې به څوک دا حکم نه لګوي دغه یو جنتی دی او هغه یو دوزخي دی. خو کم از کم خپل ځان هغه په دغه آینه کې انسان کتی شي چې قرآن شریف کومه نقشه ښودلې ده زما د موجوده عمل دغه سره برابر دی او کنه دی. اوس آینده کې یو سړی بدلیږي، ښه سړی او خدای دې نه کړي هغه وروستو خراب شي، یا خراب سړی او وروستو ښه شو، د هغې علم خو الله تعالی سره دی. خو دغه آیاتونو مبارکو کې چې کومه نقشه الله تعالی ښودلې ده، نو مسلمانه ته دغه نقشه ځان ته مخکې که او د خپل موجوده حالت په دغه آینه کې ته وګوره چې دې وخت کې تا کې د دوزخیانو هغه علامات موجود دي او که د جنتیانو هغه. فاما من طغى، پس هر چې هغه کس دی چې هغه سرکشي کړې وه په دنیا کې، د سرکشۍ په لار باندې یو کس روان دی. وآثر الحیات الدنیا، او د دنیا د زندګۍ ته ترجیح ورکړې ده. دنیا هر سار څه ګڼي، د دنیا هغه عیش و عشرت هغې پسې دی لګېدلی دی، هغې مقصد حیات ګرځولی دی. فإن الجحیم هي المأوا، نو دوزخ د دغه کس دپاره ټکانه ده چې سرکشي کوله او دنیا هر سار څه ګڼله، ترجیح دنیا ته ورکوله. نو که دې توبه ونه باسي او د دې نه پس نیک عمل ونه کي، نو دغه حالت چې دی نو هغه کم خوا بوتلونکی دی، دوزخ ته تلو والا دی. لکه یو پرچه یو طالب علم هغه سوالونه چې کوم غوښتي و هغې حل نه کړ، هغه مطلوبه نمبر یې حاصل نه شوې، نو خود به هغه فیل شده او کې حسابېږي. او چې چا هغه مطلوبه سوالونه حل که او نمبر یې ورته میلاو شو، نو هغه به هغه پاس کېدونکو کې حسابېږي. نو که یو کس داسې و چې د هغه زندګي هغه د سرکشۍ وه او دنیا ته په هر څه کې ترجیح ورکوله، آخرت یې شاته کړی و، نو که د ده د عمل په آینده کې صحیح نه شو او د دې سرکشۍ نه او د دې دنیاوی سوچ و فکر نه د دې نه دې منع نشو، په دغه حالت کې ورته مرګ رالو، نو ټکانه الله تعالی ښودلې ده چې دا جحیم دی او دوزخ دی. او بیا ورپسې واما من خاف مقام ربه، او هر چې هغه کس دی چې هغه یریدلی او په دنیا کې هغه یره کوله د الله تعالی سره د مخامخ کېدو نه یریدو، چې زمونږ په سر یو ورځ پرته ده او مونږ به د خپل پروردګار په حضور کې وړاندې کېږو، هغه ته به پیش کېږو، ور مخامخ کېږو به. نو د خپل رب سره د مخامخ کېدو نه دی یریدو. ونهى النفس عن الهوى، او د خپل نفس د ناکاره خواهشاتو نه منع کو. کم خواهشات چې د شریعت د احکامو سره متصادمو، هغه خواهشات د سرتکول نه، هغه پرېښودل، د هغې تعمیل نه کولو، هغې پسې نه تلو، پیروي نه کوله، خلاف شریعت، د شریعت د احکامو سره متصادم خواهشات. اوس یو سړی تږی شو، خواهش پیدا شو یو بس کم او د روژې نیت یې نه دی کړی، نو بیا اوس کلی نو دې ته د نفس هغه پیروي چې دی نو دا نه ویل کېږي. د ناجایزه خواهشات د شریعت خلاف هغه خواهشات چې هغې سره د نفس سرکشه کېږي، نو چې د هغې نه د ځان وساتلو، نو فإن الجنة هي المأوى، نو یقینا جنت د دغه کس بیا څه شی دی؟ ټکانه ده، الله تعالی بیا جنت ته بوسي. نو مخکې نه دا خبره
واضح شوا چې که په آینده کې یو کس بدل شي نو هغه خو الله جل شانه ته د هغې علم دی، څوک به پچا ټاپه نه لګوي دوزخي یا ته جنتي. خو خپل ځان کم از کم په دغه نقشه کې کتل په پکار دي چې مونږ هغه لومبنۍ ډله کې راځو که په هغه دویمه کې د نفس د خواهشاتو مونږ پیروي کوو او که نه مخالفت یې کوو. مونږ د طغیان او د سرکشۍ په لاره باندې روان یو او کنه د شریعت چې کوم احکام دي د هغې مطابق زمونږ زندگی ده. نو کم از کم خپل ځان خو یو سړی په دغه آینه کې کتی شي، په خپل ګریوان کې خو کتی شي چې زما د روزمره زندگی د معمولات، زما د سوچ او فکر دا د کومې ډلې سره تعلق ساتي. زه په سرکشو کې راځم او که په هغه فرمانبردارو کې راځم، زه د نفس پیروي کوم او که نه د نفس د هغه ناجایزه خواهشاتو نه زه ځان ساتم. نو په دغه نقشه باندې پکار دی چې د مسلمان برابري چې کومه نقشه د الله د رضا والا ده، چې د نفس د هغه ناجایزه خواهشاتو نه انسان ځان وساتي، د هغې نه اجتناب وکړي. ځکه نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، چې نفس د ناکاره خواهشاتو نه انسان ایثار کړي. خپله د دې هوا د دغه معنی هم دا ده چې الانهدام والسقوط من علو، راغورځېدل د بره نه، یعنی انسان چې د نفسانی خواهشاتو پیروي کوي، چې کوم خواهشات د شریعت سره متصادم دي چې د هغې دې پیروي کوي، نو دې د بره نه ښکته راغورځېږي، دې زوال سره مخ کېږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیمات، د قرآن شریف تعلیمات، هغه د کامیابو خلکو دپاره هغه چې دوی د خپل ځان د الله تعالی د حکمونو، د انبیاء کرامو د تعلیماتو سره برابر کړي. نو چې د هغې برابر او موافق او هغه خلک په هغه خلکو کې راځي چې کوم الله جنت والا بیان کړي دي. او که داسې یو کسی چې هغه سرکشي کوي، د شریعت د احکامو پابندي نه کوي، اړکې چې سره اتله بس هغه کوي، بیا سره ګورو دې وخت کې مې دا تمنا او خواهش دی، د نفس تقاضا داسې ده، اړه مې داسې غواړي، څوک ورته دا د ګناه کار دی، بیا به توبه وباسو، خدای غفور رحیم. نو دته څه اندازه لګي چې تا ته رستو د توبې توفیق میلاویږي او که نه، او چې تا د خپل نفس په دې ځوانۍ کې د قوت او د طاقت په دې دور کې قابو نه کو، نو چې کله بیا بوډا شي نو بیا به څنګه دشمن قابو کې؟ ته خو دې وخت کې لا تکړی او دشمن نشي قابو کولی، نو چې کله بیا کمزوری شي نو بیا به ته څنګه دشمن قابو کې؟ او چې ته وایې نن نه سهار ته به یې قابو کوم او سبا نه بله ورځ، نو چې یو ورځ تېرېږي ستا هغه نفس نور هم سرکشه کېږي، چې څومره وخت غفلت سره تېرېږي نو دومره نفس سرکشه کېږي. نو چې دشمن دې سرکشی او مضبوط نو ښه مقابله کېدی شي، او که نه دشمن دې کمزوری دی نو ښه مقابله کېدی شي. چې تا د دشمن ځان ته غټ کو او سرکشي هم د مخکې نه زیاته شوه، نو بیا به ورسره څنګه ته نن مقابله وکړه، نو سبا به بیا سبا ته به دې نه ته کمزوری شي، ته خو په کمزورۍ طرف ته روان یې. او نفس دې نن هم سرکشه دی، سبا به د دې نه زیات سرکشه شي چې دا نننۍ ورځ ستا په غفلت کې تېره کړه، او که سبانۍ دې په غفلت کې تېره کړه نو دا نفس به دې نور هم سرکشه شي. نو چې دشمن نه پهلوان جوړ کړي نو مقابله به یې څنګه کړي؟ نو ښه دا ده چې ته د اوس نه په دې خپل نظام الاوقات باندې، په دې خپل روزمره زندګۍ باندې نظر واچو چې زه نن دا دشمن قابو نه کړم، نو سبا او بله ورځ کېدی شي بیا زه نور هم کمزوری شوی یم او په دې دشمن باندې دا غلبه ما ته بیا ډېره ګرانه شي. نو دا زمونږ د ټولو مسلمانانو دپاره قرآني تعلیمات، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشادات، دا نمونه د عمل ده چې په دغه باندې مونږ ځان پوه کړو. هاون هغه خواهش چې د هغې اتباع کېږي، دا په مهلکاتو کې دی. انسان چې هلاکوي دغه خبرې هلاکوي. مهلکات یو پکې هوا چې انسان د خپل نفس د خواهشاتو پیروي کوي،
د نقشبندی مبارک مشهور بزرگ د حضرت بهاءالدین نقشبند رحمت الله علیه هغه مبارک فرمایي چې ما الله تعالی ته د رسیدو آسان لار ومونته د الله تعالی په فضل باندې د الله په فضل باندې یو لار ومونته چې هغه خدای ته رسیدو لنډه لار ده. نو بیا د انسان خواهش پیدا شي چې د لنډه لار خو دې مونږ ته هم څوک وښیي، ځکه د الله ته رسیدل دا خو زمونږ مقصود دی، د ژوند مقصد دی چې د الله هغه معرفت او قرب راته حاصل شي، رضا نصیب شي. نو دا لنډه لاره چې دا خو مونږ ته هم پکار ده چې معلومه شي. نو شاه نقشبند رحمت الله علیه هغه فرمایي چې د الله تعالی د قرب د نزدېکت لنډه لاره چې ده هي مخالفت النفس، دا د نفس مخالفت ته چې د دې نفس سره د خپل مقابله شروع ک، د دې نفس مخالفت کوا، دې ته په اعمال کا، دغه خواهشات هغه ته سر ته مرسوا، پیروي مکو، بس دغه خدای ته د رسیدو لنډه لاره ده. او دغه حدیث مبارک بیان شوی دی، دغه آیت مبارک مونږ ته ښودل شوی دی. نو بیا په خپل ځان باندې نظر پکار دی چې مونږ هم داسې کوو که نه مونږ د نفس خواهشاتو پسې ځو، چې څه خواهش پیدا کېږي د هغې تکمیل هغې کې هر وخت کوشش کوو، او که نه د نفس د قابو کولو مونږ کوشش کوو. د حضرت مرزا مظهر جان جانان رحمت الله علیه داغه مبارک مجلس ته یو هندو رالو، د هندوانو څه محنتونه کړي په خپل هندو مذهب کې، جوګیان هم څه ناڅه هغه کوششونه کوي د خپل هغه طریقې اختیاري. نو دا جوګي چې رالو حضرت مرزا مظهر جان جانان رحمت الله علیه ته او سره مخامخ کېناستو چې دا د مسلمانانو یو لوی بزرگ شخصیت ته څه خبرې اترې ورسره وکم. نو چې مخامخ کېناستو نو حضرت جان جانان رحمت الله علیه ته وایي چې ستا دا نوره معامله ټوله صفا ده، خو دې ډکې دې راته توروالی ښکاري. اوس هغه سړی په خپل جوګ باندې دومره غاوره دی او دومره په اعتماد دی، دومره مطمئن دی په خپل جوګیتوب باندې چې د مسلمانانو یو لوی شخصیت ته مخامخ کینی ورته وایي نور کار دې ټیک دی، خو ډکې دې راله توروالی ښکاري، ډکې دې توروالی دی. نو دا خو ولی الله دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شریعت خادم دی مرزا مظهر جان جانان رحمت الله علیه. الله تعالی ورته بصیرت او فراست ورکړي. نو د مبارک ورته فرمایل چې دا کمال دې په څه باندې حاصل کړی دی چې ته دومره ویلی شي چې زما د اړه هغه حال ته معلومولی شي چې زما د اړه کې توروالی دی دا ته معلومولی شي، دې کمال ته په څه باندې رسېدلی. نو هغه هندو ورته وایي چې دا د نفس په مخالفت باندې زه دې ځای ته رسېدلی، ما د خپل نفس مخالفت کولو، نو دې مقام ته ورسېدم چې اوس چاته مخامخ شم او ورته وګورم نو د هغه د اړه هغه کیفیت راته معلومیږي. نو حضرت مرزا مظهر جان جانان رحمت الله علیه هغه ته فرمایي چې ستا دا نفس دی وخت کې تا ته دا اجازت درکوي چې ته کلمه ووایې او مسلمان شې. نو هغه هندو ورته وایي چې نه زما نفس نه غواړي، ځکه زه هندو یم، اسلام قبولول دا خو زما زړه نه غواړي چې زه یې قبول کړم. نو مرزا مظهر جان جانان رحمت الله علیه هغه ته فرمایي چې ښه ده نو اوس هم د خپل نفس مخالفت وکړه، ځکه چې تا خو لږ ساعت مخکې دا ووایې چې ما ته دا کمال حاصل دی د نفس په مخالفت کې راته حاصل دی. نو اوس خو خپل قانون مه ماتوه چې دې وخت کې اوس ته د نفس د مخالفت نه ځان بچ کړې، اوس هم د نفس مخالفت وکړه، اسلام قبول کا. دا خبره د هغه سړي ذهن واغسته چې یاره ما خو ټول عمر د نفس مخالفت کړی دی او دې مقام ته پکې را رسېدلی ما، نو واقعي زما نفس خدا نه غواړي چې زه د مسلمان شم. نو دې وخت کې ما ته پکار دي د مسلمانانو د دې مشر دا خبره پکار دی چې زه ومنم دا خو زما د قانون سره برابر خبره ده، اصول سره برابر ده. نو پیروي د نفس ما ته اوس دې وخت کې هم نه ده پکار، لکه څنګه چې ما نور کله نه کوله.
نو بس کلمه وی ويشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. سړی چې مسلمان شو نو حضرت مرزا مظهر جانان رحمت الله علیه هغه تو فرمایل چې اوس خو ته زمونږ مسلمان رور شوي، اسلام کې را دن نشوي، ورور وایا اوس تا ته زما پړه کې هغه توروالی ښکاري. هغه چې بیا وکړه وای نو اوس خو پکې هغه توروالی نشته دی. نو بیا ورته دی وفرمایل چې زما دې زړه کې تا ته کوم توروالی ښکارېدو هغه ستا د کفر هغه توروالی چې زما په زړه کې تا ته ښکارېدو، ځکه چې تا د خپل زړه زما زړه ته مخامخ کو، ستا د کفر هغه سینه زما د اسلام دی سینې ته مخامخ شوه، نو ستا په سینه کې کفر او زما سینه چې ده نو هغه خو آینه ده د الله تعالی په فضل او ته خپل هم وی چې د زړه حال زه معلومولی شم د مخالفت نفس د وجې نه. نو ستا هغه کفر تا ته زما په دې سینه کې ښکارېدو، او چې اوس کفر لاړو او مسلمان شوې نو اوس هغه د توروالی تا ته نه ښکاري. نو چې یو جوګي ته داسې یو کیفیت نصیب کېدی شي د نفس په مخالفت باندې، نو چې څوک کلمه وایي د توحید عقیده وي او د رسالت عقیده وي، د آخرت عقیده وي، او د نفس دی د دې مخالفت کوي، د شریعت په اتباع کې ژوند تیروي، نو د داسې مسلمان د پاره به څومره انعامات د الله د طرف نه مقرر یې ورته به ورکوي. الله تعالی دې په دینی تعلیماتو باندې مونږ ته پوهه نصیب کړي، او د نفس اصلاح دې الله تعالی زمونږ نصیب کړي، او هغه اعمال او عقاید چې په کوم باندې زمونږ پروردګار زمونږ نه خوشحالیږي هغه دې الله تعالی زمونږ نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت إلهنا ومعبودنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ولدا إلا أصلحته وعلمته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاه. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.